شان زما محترم د سلف واقعات چې وګوري قسم په الله په هر واقعه باندې چې سړی لولي سړی د عقل حیران شي چې یاره دا انسانانو دوی د لوږو او تندو سره او د تکالیفو سره څنګه ژوند کړی دی خو دې ته به یې غاړه نه کېښوستله چې زه د علم نه محرومه شم دا به یې نه خوښول داسې نه چې زه جاهله پاتې شم دا به یې خوښول چې زما دا زندګي په دې علم کې هغه تېره شي او زه دا خپل ژوند په علم دپاره وقف کړم زما محترم د بقي بن مخلد رحمه الله په باره کې راځي دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په شاګردانو کې تېر شوی او دا د قرآن کریم مفسر هم دی او د ډېرو حدیثونو د کتابونو هغه مصنف او مؤلف هم دی یو محدث دی او مفسر دی دا خپله واقعه ذکر کوي وایي زه د علم په طلب پسې بغداد ته روان شوم د علم دپاره ډېر سفرونه کړي او هر سفر واقعه چې کومه ده هغه د عبرت نه ډکه ده ډېره ښایسته واقعات دي د سیرت دا وایي زه د علم په سفر باندې د اندلس نه روان شوم دا د اندلس اوسېدونکی دی بغداد ته روان شوم ما د امام احمد بن حنبل رحمه الله نوم اورېدلی او د هغه تذکره او چرچه مې اورېدلې وه چې دا یو داسې علم او د داسې لوی علم خاوند دی او داسې محترم او داسې معزز شخصیت دی د هغه دپاره د هغه سره د شاګردۍ دپاره زه د اندلس نه روان شوم بغداد ته سفر مې وکړو چې دا په زرونو میلونو کیلومیټرو سفر جوړېږي وایي شپې ورځې دا ما نه ګټلې سفر مې کوه تر دې چې زه بغداد ته ورسېدم بغداد ته چې ورسېدم په هغه ځای کې غټ مسجد جامع دارالسلام په نوم باندې جامع مسجد دارالسلام په نوم باندې وایي هغې مسجد ته داخل شوم چې ومې ګټل په دغه وخت کې به بغداد کې د علمي حلقې لګېدلې علما به ناستو خلک به ترې راټول درس تدریس به یې کوو سوالات جوابات به پکې کېدل چې ومې ګټل په دې جامع مسجد دارالسلام کې یو علمي حلقه لګېدلې ده خلک راټول دي یو معلم هغه درس کوي خلک د هغه درس ته ناست دي طلبا ورته ناست دي وایي زه هم رالم دغه خلکو سره کېناستم چې کتل مې د علم هغه مجلس ختم شو د هغې نه بعد طلباو د خپل استاد نه د سوال جواب نشست شروع سوالات جوابات شروع شو وایي ما دې خلکو نه تپوس وکړو چې دا معلم او دا مدرس څوک دی وایي ما ته چا وویل چې دا یحیی بن معین رحمه الله دی دا یو محدث دی وی یحیی بن معین رحمه الله دی وی صحابه و سوالات جوابات کو د جرح و تعدیل د رواتو متعلق بحث جاری و خلکو به تپوس وکړو چې دا پلانکې سړی څنګه دی دا پلانکې راوي څنګه دی وی هغه به ورته ویلې چې دا ثقه دی دا ضعیف دی دا مدلس دی دا دی هغه دی نو داسې جوابات به ورته کوم وی چونکې زه هم د علم دپاره د کور نه وتې وم وی ما یو تپوس وکړو بل تپوس مې وکړو دریم تپوس مې وکړو څلورم تپوس مې چې کوو وایي شاګردانو شور جوړ کړو چې یاره بس صرف ته د دې علم دپاره راغلی موږ سوال ته پرېږدې که نه پرېږدې موږ هم موقع راکړه چې موږ هم د خپل استاد نه تپوسونه وکړو وایي ما اشاره وکړه چې بس صرف یو سوال یو تپوس کومه ډېر د لر نه راغلی یم دې طلباو ته څه پته وه چې دا خو د علم دومره حریص دی په علم دومره معین دی د علم سره دومره مینه محبت دی چې دا د اندلس نه راغلی بغداد ته په زراو کیلومیټرو سفر یې هغه طی کړی دی او دلته راغلی دا وایي یحیی بن معین رحمه الله چې کله سر اوچت کړه ما ته یې وګتل وایي ما ورته اشاره وکړه چې صرف یو تپوس وایي راته وویلې چې وکړه وایي ما ورته وویل چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله په باره کې راته ووایه چې دا څنګه سړی دی وایي ما ته یې وویلې حالات ډېر نازک وو د وقت حکمرانانو په امام احمد بن حنبل امام اهل سنه باندې پابندیانې لګولې وي هغه یې نظربند کړی د هغه په درس تدریس پابندیانې وي د هغه په مدرسه پابندیانې وي د هغه سره په ملاقات پابندیانې وي د هغه سره په ملجل باندې پابندیانې وي او په دې موقع کې زه خپلو علماو ته وایم الحمدلله زموږ په اهل حدیثو زموږ په علماو باندې په هر دور کې مشکلات راغلي په هر دور کې سختیانې راغلي د صحابو د دور نه راواخله تر نن دور پورې زموږ علما د مشکلاتو ښکار ترا مشکلات او تکالیف دوی ته مخې ته راځي دا صرف د اوسني دور خبره نه کوم په هر دور کې خلکو زموږ په علماو پابندیانې لګولي زموږ علما ژیرینو ته ورتولي دا په انبیاو راغلي دي علما خو لا د انبیاو وارثان دي دومره سختې او دومره مشکلات به په انبیاو رال قرآن کې د الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده چې رسولانو به وویل انبیاو به وویل حتی یقول الرسول والذین
وویل چې د الله مدد به کله راځي د خلکو به په دومره تکالیف او مشکلات او سختي هغه ور واچولې نو د دې د وجې نه امام احمد بن حنبل رحمه الله د وقت حکمران چې دا د واثق بالله دور هغه د په درسونو پابندیانې لګولې وي قسمه تکالیف په د باندې ورچولې وو جیلونو ته دا ورچولې وو امام احمد بن حنبل رحمه الله په باره کې بقي بن مخلد رحمه الله تپوس وکړ امام احمد بن حنبل رحمه الله د حکومت پروا ونه ساته د حالاتو پروا ونه ساته چې خلکو دا نظر بند کړی دی حکومت په پابندیانې لګولې دي دا سړی مانه د ده په باره کې تپوس کوي داسې نه چې سبا مې حکومت جیل ته واچوي وی یحیی بن معین رحمه الله بقي بن مخلد ته څه وایي وی زما غونته کې یو کمزور او ادنا انسان هغه د امام احمد بن حنبل امام اهل السنه د امام احمد بن حنبل رحمه الله په باره کې بس خبره وکړي هغه خو ثقه فوق الثقه دا هغه غونته کې سړی په دې دنیا کې ډېر کم دي دا هغوی غونته کې شخصیات په دنیا کې ډېر کم دي وایي چې کله درس ختم شو وایي ما د ملګرو نه تپوس کوم زه د اندلس نه تللی وم د علم دپاره چې د امام احمد بن حنبل رحمه الله کور چېرته دی حالات ډېر نازک و خلکو په اشارو راته وویل چې دلته دی وایي چې کله مې کور معلوم کړو رالم د امام احمد بن حنبل رحمه الله خواته رالم ګیټ مې وډبو امام احمد بن حنبل رحمه الله راته ګیټ ګلاو کړو راته وویل چې څوک یو د کوم ځای نه راغلی وایي ما ورته وویل چې غریب الدیار یم ډېر مسکین او فقیر سړی یم مسافر یم د لرې نه راغلم صرف د دې دپاره د دنیا غرض مې نه دی د مال ګټلو دپاره نه زما استان او جوانان دوبۍ او یورپ ته او د بار ملکونو ته د مزدورۍ دپاره تلی شي د نوکرۍ دپاره تلی شي د دې عرضي دنیا دپاره تلی شي خو د علم دپاره نه شي تلی دا ورته څه وایي امام احمد بن حنبله غرض مې دنیا نه دی صرف د علم دپاره راغلی ستا شاګرد جوړېدل غواړم امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وایي د کوم ځای نه راغلی چې دا د لرې نه راغلی د افریقې نه به راغلی وایي نه د هغې نه هم لرې راغلی وایي بیا د کوم ځای نه راغلی چې دومره د لرې نه راغلی وایي ما ورته وفرمیل چې د اندلس نه راغلم دا دریابونه دا سیندونه مې کراس کړي دي مزل مې کړی دی ورځ او شپې ته مې نه دي ګټلې خو صرف د دې دپاره راغلم چې تا نه د الله د رسول احادیث واورم امام احمد بن حنبل رحمه الله ډېر په سوچ کې شو چې دوی ډېر لرې نه راغلي او شوق مې کېږي چې داسې خلکو ته علم وښیم او داسې خلکو ته تربیت ورکړم او د داسې خلکو هغه استاد جوړ شم خو حالات ډېر نازکه دي ورته ویل چې وخت د دې تقاضا نه کوي چې زه ستا استاد جوړ شم حکومت په ما پابندیانې لګولي حکومت د ما سره په ملاقات باندې پابندیانې لګولي زما علمي حلقې باندې کړي دي درس تدریس باندې پابندي ده دا وی بقي بن مخلد رحمه الله وی ډېر پریشانه شوم او سوچ کې شوم چې دا به څه کېږي زه خو د علم دپاره دومره د لرې نه راغلم او دلته حالات داسې جوړ شو ما ته څه پته وه په ذهن کې یو سوچ رالی یو تجویز یې رالی ورته وی فرمیل ابو عبدالله دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله کلیت و یا امام احمد بن حنبل رحمه الله په ذهن کې مې یو معقول تجویز راغلی تاسو ته به پیش کړم وایي څه شی وایي زه به داسې کومه چې زم به دلته سری ده په هغې کې مې کپړې پرتې دي فقیرانه لباس د ملنګانو لباس به اچوم ستا خوا ته به راځمه او د سوالګرو په شکل کې به تا ته ګیټ ډبومه خلک به وایي چې دا سوالګر دی ته به راوځي ما ته به دوه درې حدیثونه بیانې زه به په دې طریقه باندې بقي بن مخلد د قرآن کریم مفسر محدث دا امام احمد بن حنبل رحمه الله ته وایي زړې کپړې شلېدلې کپړې بدبودارې کپړې خیرنې کپړې د سوالګرو او د فقیرانو کپړې به اچومه د دې دپاره چې زه د تا نه علم حاصل د خپل لباس پروا یې ونه کړم امام احمد بن حنبل رحمه الله ته وایي هېڅ خبره نشته زه په دې علاقه کې نوی راغلی ما څوک نه پېژني که زه خیرنې کپړې واچوم ما ته د دې پروا نشته خو صرف د دې حریص یم چې د تا نه علم حاصل کړم تا نه د الله د رسول احادیث حاصل کړم امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته ویل سید دا په یو سرای کې دیرو د مسافرخانه وه په هغې کې به دا مسافر چې کله رال نو اوده کېدل به شپه به یې کوله بیا به د ورځې چې څه کارونه وه هغه به یې کوه په دې سرای کې چې کوم سړی و دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله د محبینو نه امام احمد بن حنبل رحمه الله سره به پټه پټه مینې ساتله
ځکه حکومت په پابندي لګولې وه د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره مینه وه او د دې سړي په باره کې ورته پته نه وه چې دا سړی د علم دپاره راغلی خو هسې په دې زړه باندې رحم رالی او یو ترس یې په وخوړل ورته ویې ویل چې بس پیسې مه راکوه هسې ویده کېږه هسې شپه کوه دا وایي ما به داسې ترتیب کوو په لاره به روان وو د هغه وخت چې کوم د فقیرانو ناره وه زموږ په دې وخت کې د الله په نامه راکړه داسې نارې وایي په هغه وخت کې به ملنګانو دا چغې والي اجر رحمکم الله وایي داسې اواز به یې کوو چې کله به یې اواز کوو خلکو به له څه ورکوو په دغه ترتیب به رالمه امام احمد بن حنبل رحمه الله ته به مې ګیټ وډر او ورته وبه مې ویل اجر رحمکم الله سوال راکړئ خیرات راکړئ وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله به راووتل او په ولاړه به یو یا دوه حدیثونه راته وویل وایي زه به لاړمه ما به دا حدیثونه یاد کړو هلته به مې ولیکل تر دې پورې چې دا سلسله زموږ شروع وه 300 احادیث ما د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه یاد کړل زموږ استاسو مشران زموږ استاسو ځوانان ورځ شپه هغه ګرځي د دنیا لوبې ورته یادې دي د دنیا ټپې ورته یادې دي د دنیا هغه منحوس چیزونه د هغوی په ذهن کې پراته دي خو د رسول الله یو حدیث د هغوی په سینه کې نشته او حال دا چې ورځ او شپه موږ ته علما ستړي شو ورځ او شپه علما ستړي شو د دې په بیانولو خو څوک نشته دی چې د علم طالب او علم حاصل زما محترمو الله موږ او تاسو له موقع راکړې ده د دې واقعې نه سبق حاصل دا وایي چې 300 احادیث هغه ما یاد کړ په دغه وخت کې چې هغه ظالم او جابر حکمرانو واثق بالله وایي دا هغه دور خلافت ختم شو دا هغه دور ختم شو بل یو کس رالی چې د هغه نوم دی متوکل علی الله وایي دا د اهل سنت والجماعت نه دی د ده عقیده برابره وه ده به د امام احمد بن حنبل رحمه الله سره ډېره مینه ساتله وایي چې کله رالی په امام احمد بن حنبل رحمه الله چې مخکیني حکومتونو څومره پابندیانې لګولې ټولې ختمې آزاد درسونه به کوي عالم دی دا به په هر ځای کې درس تدریس کوي چې پابندیانې ختمې شوې بقي بن مخلد رحمه الله فرمایي وایي زه په سړی کې پروت وم بیمار وم سخته تله وه راباندې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چا وویل چې شاګرد یې بیمار دی په سړی کې پروت وایي دومره سخت بیمار شوم چې د سړي هغه مالک راباندې ویرېدل داسې نه چې مړ شي سبا به خلک وایي چې دا هغه سړی دی چې هغه مسافر پکې مړ و دا خو منحوس دی دې ته مه ورځئ زما سړی به په دې بدنامه شي ما خو تا سره ښه کړي دي هسې مې درله د دې ځای درکړی دی او پیسې درنه نه غواړم وایي د هغه یو ملګري او هغه ته یې ویلي چې دا سړی مې دلته مفته دی راکړی دی داسې نه چې څه په وشي څه مشکل ورته جوړ نه شي وایي هغه وویل چې دا ته څه پېژنې دا خو د امام احمد بن حنبل رحمه الله خوا ته راغلی دی د ده خو د علم سره دومره شوق او مینه ده دا خو د علم دومره حریص دی د په خپلو خواهشاتو خپې کې خوستي خپله زندګي او خپله ځواني د الله لپاره وقف کړې ده د علم دپاره د اندلس نه راغلی بغداد ته دا مسافر امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چې خبر میلاو شو چې سړی بیمار دی بازار هغه جام شو خلک روډونو ته راووتل او په لاره کې داسې یو لین جوړ کړ امام احمد بن حنبل رحمه الله را روان دی د څه لپاره د خپل شاګرد عیادت دپاره وایي رالی او داسې په تندي راته لاس کېښوست او د شفا دعا یې راته وغوښتله د امام احمد بن حنبل رحمه الله به چې کله درس او تدریس موقع راتلله نو خپل دې شاګرد ته به خصوصي ځای ورکوه شاګردانو ته به یې ویلې چې دا زما خوا سکینوئ زما نږدې کېنوئ دا هغه سړی دی چې ده ته سړی حقیقي طالب علم ویلی کېږي ده په ډېره سخته کې د ما نه علم حاصل کړی نو دا د بقي بن مخلد رحمه الله هغه واقعه و زما محترم خپله ځواني د الله دپاره قربان کړه د علم دپاره یې وقف خپل ټیم خپل کور خپل بچي خپل مال دې دنیا ته یې شا کړه او د علم دپاره هغه روان شو او علم یې حاصل